د خیر او شر مالک دی ونه پېژن د ډانډ سکر جوار ګورې چې مې علاج پوره کولی نه شي بیا ولې نه بس د بیمار ګورې مرګ راپسې دی پته هېڅ نه کېږي او چېرته به ما همده ستار ګورې خوله مې بیا د مجبورۍ نه کړله بېرته شین لوګی مې د مزغو ووت بهر ته چان چلن له زمانې داسې بدل شو چې حیران یې کړم خپله قلندر ته هر غریب د مالدار مخکې لیونی دی لیوني به شو ولاړې د بل در ته چې بدي د دنیا مالدار له ورکړې نو خدای برخه د غریب لاړې د چېرته دومره فرق مناسب نه ده چې وشي چې غریب په ځمکه ناسې معتبر ته که ته یې کې ربه ته ته خفه کېږې که خان هېر کړه نو خبره وځي شر ته ربه دا غریب په یو ډوکې حیران شو ته راځي که سجده وکړي بشر ته زه شعر عبدالستار په یې پوهېږم عقل فکر پټکرو راځي سر ته کار څو زړه صبروم کله صبرېږي یو خبره کوم بله را یادېږي څومره خیال چې د غریب عمر ته وکړم نم د سترګو مې په مخ باندې تویېږي یو مالک خدای ته دویم یې خان دی دی که یو ورځ کوي بل خفه کېږي ته خو صبر کوي ځکه چې صابر خان خو خاص د دویم غږ سره ګرمېږي ستا د دومره رحمتونه او نعمتونه دا کوي چې د بل در ته ودرېږي ته خاني کو خو خان هم د ده راجق دی چې روپۍ ورته په خوف ملاوېږي تا پیدا کړه ستا به خود تابعداري کوي خو د خان دی د خولې سترګې شرمېږي دا غریب تاسو په دوه کسه بنده دی بندګي د دوه خدایانو کله کېږي داسې ژوند خو مرخه دی خپله خدایه چې اختر په محرم غوندې تېرېږي په اختر کې خلک خان دی خوشحالي کوي دی غریب ته ماشومان بچي جړېږي تا سره د غریب رخه جوړې نشته دا زارې مینه ته ځکه نه قبلېږي سندر خان دی بس خان دله پوره دی دا بیا خدای غریب پرېږده چې جړېږي ما شعر عبدالستار راول یاد کړې ستا شاګرد یم ګیله مې در نه کېږي زه ګیله من یم ګیلې کوم ځکه وینا بیا حوصلې کوم یا خو مرګ راولې چې بېرته لاړ شو ای د غریب خدای چېرته لاړ شو په دې دنیا کې د غټانو اوسېږي بس د خوارانو دشمنان اوسېږي څوک دي چې وکړي ملګرتیا د مظلوم دلته د سیل مې ظالمان اوسېږي دلته بندش کې د بندیانو وینې دا پکې څنګه انسانان اوسېږي چې دا دنیا د غټانو شوله نو چېرته به دا غریبانان اوسېږي او کله د کټ خپو کله سر ته لاړ شو ای د غریب خدای چېرته لاړ شو دلته د خان کاکا خدمت وکړم که ستا په نوم څه عبادت وکړم دلته ګریوان د ځان ایوانه خلاص کړم که بندوبست د آخرت وکړم ته به ملګری د غریب شي که نه ربه که ډېر درته مینت وکړم او خوښه مې نه لري بنده بندګي څنګه بوټانو پسې نیت وکړم جړا پریاد د چا در ته لړ شو ای د غریب خدای چېرته لړ شو ډېر ښه ډېر مزېدار دا و تاسو اورېد عبدالستار بمبار صاحب تاسو یو پېژندلی نوم ښه د باد او بریالي اوسئ چې چېرته هم